نوم دې شینواره دی او اوسې کامه کې اوسې کامه کار دې جوړ دی چا خبره الحمدلله الله نه راضي وروره بس زړه لګ د شپې باندې دا خلاص درنو لیدونکو د کامي او د سمرخیلو ترمنځ کومه جاله چې دا چې اوس د حرکت په حال کې ده لږ څه ومېرولو ولته راغلي یو کامي په طرف ځو او تاسو ته مختلفې خپرونې وړاندې کوو نو اوس کښتۍ کې یو او دغه کښتۍ کې دوه موټرې دي چې تاسو ګورئ سراچه ډول موټرې دي هلته یو ورور موږ سره ولاړ دی اتل دی له کامې څخه کوم ځای نه راغلی ورور زه د جلال آباد او په همدې لاره همیشه ځئ موټرې راوړئ زمونږ کور به را دی قلیخونه لاندې حاجي بابا کې هم کور دی یعنې د کامې پول باندې چې تېرېږئ که نه یعنې اول جلال آباد ښار نه چې وځئ نو بیا د بېسودو پول دی هغه څخه وروسته د کامې پول دی هغه لرې راځي ډېر هغه موږ ته ډېره لرې ده هغه لاره او دا داسې وه چې لس دقیقو کې زه دلته راورسېدم څو روپۍ د هغه اخلي د موټر د اړولو 50 روپۍ 50 افغانۍ اخلي نو څه خاطره مو وایي کله داسې شوی دی مشکل سره مخامخ شوي مشکل سره خو یو دفعه دلته مخامخ شوي وو چې راغلو او موږ پهلوان ونړولو باد کړو ډېر زیات او بېرته تاو شم بیا بخار راغلم تر دې را په عذاب شوم بیا وانه سخت زور به یې درکړی ډېر زور یې راکړ پهلوان ته مې کار راغلی خو څه مې نه شو کولی څه خو دې ورته ویلی وی که نه نو بیا خو مې کېدای شي لو کړی وی نو قطمن مشکل و که نه مشکل په خاطر مشکل و زمونږ مشکل و موږ ته ویل چې خدای مکه پړی ونه شکېږي دغه ونه شکېږي که نه او ګاډي به م چپه شي دغه شي نو بیا موږ ویل دا صحیح ده نو بېرته بیا هغسې راتاو شو تاسو مننه حضرت ولي خان نوم مې شینواری دی بس د کامې ولسوالۍ اوسېدونکي نوم دې شینواره دی او اوسې کامه کې موټر در سره په همدې لاره باندې سلاند پورې وځي کامې ته او بس جلال آباد باندې راتاویږي نو ډېر وخت نیسي او راشه مې مخکې حضرت ولي ورور خاطره وویله که نه چې دغسې وبابت شو بېرته تاسې څه خاطره لرئ بس موږ یو وخت کې د کوزه بیړۍ باندې راغلي وو دلته د موږ یو ملګري نه موټر غورځېدلی وو همداسې خوی سوی وو جاله باندې بیا نو له کښتۍ نه ښویېدلی وو هغه ته خوړ و خو نور بچ سوی وو د مخې غورځېدلی وو نور بچ وو بیا ښه وو په بل موټر یې راکش کړی وو راویستلی وو بېرته بلا و بچي ورسره نه وو بلا و بچي ورسره نه وو دا چې دا د کونړ او د کابل دواړه له سیند سره یو جې سوی ده بس همدغه سیند روان ده کوم طرف ته ځي معلومات لرئ بس دا چې دي د پاکستان طرف ته روان ده بس همدغه سیند ده نو او ولخې جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ شینواری زما نوم سمرګل ورور سمرګل وروره دا وا دې اخیستو که چا درته ډالۍ کې درکړې تحفه درکړې دا ولا تحفه کې د موږ دوستانو ور او کومې ساحې راغلی وې دلته سراچین نغلو سراچین نغلو کې اوسېږي یاره موږ خو داسې یو پاکټ مڼې ورته راوړم چې نه راوړي بس دی که نه د مڼو په مقابل ګني درکړه درته ګني م ته راکړه سر نور هم راکول مال زه نه سم وړی دا ښه وړی نه شم همدا بلې بستې ده اوس ځې ته سراچې ته ځې نو کامې ته راغلې شپه دې دلته وه نه سحر راغلی وم او بېرته اوس روان یې خپل ځای ته به ځو د خیره ډېره ښه ده دا اوس د کامې ګني دي نو او دا د کامې او تحفه ده نو ډالۍ ده تحفه ده وروره تاسو کامیابي وړو خوشحاله اوسئ خیر السلام علیکم ورور تاسې ځان معرفي کوئ السلام علیکم زه ثمرګل د کامې ولسوالۍ کار روزګار نو بس مالې زه دلته دا شروع کوي یو شی به کې پکې او څنګه دی اوس شی کېږي که نه بس شکر دی دا 83 روپۍ پاتې کېږي بس خپل ساعت هم پې تېر دی هم ساتیري ده هم چې دی مثال یو کار دی که نه بلکل صحیح خبره داسې هم ده که نه که چیرې فکر وکړو سړی که نه چې که چیرې کور کې وي دا 83 روپۍ خوري هم خوري بېشکه خو یې 83 باندې ګزاره هم نه کېږي نن سبا خو د کورونو خرچې هم درنې دي یعنې معنا دا چې تا 200 د ورځې کار کوې او 200 به کوو ولې چې کله 200 مو شي کله 100 مو شي کله 500 مو شي زه یم 100 کور کې بچت کېږي 100 دلته کار کوې او دغه خبره ده ثمرګل ورور کوم شی دلته خرڅېږي په دغه ساحه کې خلک غواړي بس دغه کیک دی بسکټ دی پاپړ دی دا بوتلې دي دغه شیان دي چڼچول دي سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ اباد اوسئ مننه ورور خپل نوم واخلئ نور زمان ورور تاسې دا خر باندې څه کوئ دا خو په یو خره کې مارچوالی او بدې باندې خرګاډی کوو ښه دغه ته راغلی وې کې میلې ته راغلی وې نه مړه دغلته کته کوچان پراته وو هغې نه مې راوست او ته څه پوهېږې چې دا اوس د کار دا کار کوي نه کوي درته نو خر ده نو خر خو خر ده نو خر ویلي پوه شوې او خرګاډي کې وتړه واښه پې رابار کې راوړي خر ده نو نو مالچه دې کړه مارچه مې خره دې ورکړه ورته خر دې واخیستې خره ده چې کار یې هم نه کوو بلار به وه
به ولاړې پوه شوې لکه د خرې و مثال یې د خرې دی دا خسي څنګه کیږي دا خسي کیږي یاره خو په دې منظم داسې نه پوهیم چې څنګه خسي کېږي خو دا کوچانې خسي کوي دا خوټې ترې وباسي اکثر لکه اوس دا څو کلن دی ته دې غاښ کتلی شي نه په هغه خو زه نه پوهېږم دوه کلن به وي پته نه دی چې 2 کلن به وي که 15 کلن به وي زه غوایي په هغه خو زه پوهېږم ځکه هغه قرباني پې کېږي او په دې خو مړه قرباني نه کېږي نو په دې په هغه خو به څوک پوه شي سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ ابا لغت خو نه واره که نه اوس موږ په لغت ووهي ښه درنو لیدونکو له تاسو مننه وروستۍ برخې ته راځو زموږ د ورور دی د دې کلي ولس په اصطلاح چې ورته جالوان وایي همداسې وایي که نه او موږ ورته استاد وایو چې هنر دی د مهارت دی چې په څه طریقې سره دی جوړ کړی دی ګوره دا یو کار دی لومړی تاسې خپل نوم واخلئ نوم مې عزت الله دی د کامې اوسېدونکی یم فلحال به دغه وظیفه لرم څومره وخت کېږي چې وظیفه لرې یو 15 کاله خو کېږي 15 کاله نو دې ډېرو مختلفو حالاتو سره به مخامخ شوی یا ناڅاپه په سیلاب راغلی وي که نه بس سیلاب چې راشي بیا موږ پوهېږو که نه او بیا همدلته ورته پراته یو نه ځان باسي بیا که نه کشتۍ بچ کشتۍ بس کو موږ خو مشکل نشته دی بلد یو دې علاقې سره او کته یو کشتۍ وه چې سیلاب راغلی و او هغه کس هلک ګونګی م و که نه او بیچاره هغه داسې یو د اوړي سینې نو تیز وي اوبه هم ډېری نو مشکلات پیدا کوي موږ خپله اوړي نه چلو کشتۍ او خطر یې که نه نو خطر کار به نه کوي وروره په دې چې مشکلاتو سره نو اول ځان دی بیا جهان دی بالکل هو دغه هغه کشتۍ په هکله ووایي چې د سیم د نور شیان کم شیان چې لګېدلي دا له کومه ځایه کړي دي او څنګه څونه مصرف باندې جوړ کړي دي دا وروره کونړی نختر دی کې کارېږي او بیا پاکستان او ته استاد راوړم دلته جوړو نو مصرف خوري او 3 لک روپۍ خوري یو کشتۍ هو دغه کوم سیمونه چې لګېدلي وي دا نو دا کیبل دی یو 50,000 افغانۍ دا مصرف خوري او چې دا راوړی وته نو مصارف خوري وروره نو څومره احمد لري د ورځې ولا وروره نو ورځې پورې 2000 3,000 پورې کېږي دا ته خپله څښتن یې که نه شکر دی خپل هم ده ته ډېره ښه ده بیا خو کار دی جوړ دی چا خبره الحمدلله الله نه راضي وروره بس او له تاسو مننه کوو تر بیا چې ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو زه احسان الله قریشي د کمرې برخه کې عبدالرحمن صدیقي او دوست محمد سیدي له تاسو اجازت غواړو الله مو مل